بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عابد خان او تاسو ګورئ عرب پښتو نیوز. د سعودي عرب مسافرانو لپاره د پاکستان نوې الوتکه سیران اعلان کړی دی چې هغه به اوس هم مسافران د سعودي عرب نه پاکستان ته وروړي او دا به مسافران جدې نه ډایرک لاهور ته او اسلام آباد ته وروړي او د ریاض نه به ډایرک اسلام آباد ته وروړي. د سعودي عرب حج ادارې مشر ویلي دی چې هغه د حرم شریف کې د عبادت کوونکو لپاره ټول انتظامات پوره کړی دي او امید دی چې د رجوع اخرنه عشره کې به د بهر عمره لپاره هم اجازت ورکړي. د پاکستان فوج مشر سپهسالار جنرال قمر جاوید باجوا په 3 ورځو لیدن لپاره سعودي عرب ته تللی دی. په دې لیدنه کې به هغه د سعودي عرب سپهسالار سره ملاقات کوي. د پاکستان پرایم منسٹر به د جمعې په ورځ سعودي عرب ته په لیدنه باندې ځي او په دې لیدنه کې به هغه د سعودي عرب مشرانو سره ملاویږي. سعودي عرب اسلام آباد کې په اسلام آباد یونیورسيټي کې د فیصل مسجد په طرز باندې په اتیا کانال باندې مشتمل یو غټ مسجد د پاره اعلان کړی دی او دې مسجد نوم به محمد سلمان بن عبدالعزیز په نام باندې وي. او دا د نن ورځ خبرونه. السلام علیکم.